یو بیماری داسې ده چې هغه ته د بیماریانو مور وایي، د بیماریانو جرړه ورته وایي. مطلب دا دی چې دغه یو بیماری سره بلاشې تړلې مسلې دي. که دغه بیماری چاته ولګي نو د دې سره امکان شته دی چې بلاشې نورې بیماریانې ورسره دې انسان ته ولګي. دغه بیماری نورو بیماریانو ته دعوت ورکوي. دغه کومه بیماری ده؟ دغه بیماری ته ویل کېږي اوبیسټي، موټاپا. کله چې وجود د حد نه سیوا غټ شي، موټاپې شکار شي انسان، اوبیسټي ورته وشي، انسان اوبیس شي. دغه موټاپا د بیماریانو جرړه ده. بلاشه مسلې د دې موټاپې سره تړلې دي. اوس دا موټاپا چې کوم انسان ته وشي دته د کومو بیماریانو خطر جوړ شي؟ ګوره د ټولو اول په دې کې ډایبټیز، شوګر. موټاپا چې کوم انسان ته وشي نو اوس غټ چانس دی چې دې ته شوګر هم وشي، ډایبټیز ورته وشي. د دې سره های بلډ پریشر، د انسان ته ډیر زیات چانس دی چې د بلډ پریشر های کیږي، هایپرټنشن ورته وشي. نو د بلډ پریشر غټ چانسز دي. د دې نه علاوه هارت ډیزیز، د زړه بیماری، کینسر. ځینې کینسر داسې دی چې هغه د اوبیسټي سره تړلی دی. کوم انسان ته چې اوبیسټي وشي هغه ته د کینسر چانسز سیوا شي. د دې نه علاوه کډنی پرابلمز، د ګردو مسلې ورته راتلی شي، ګردې فیل کېدلی شي. د دې نه علاوه پریګننسي پرابلم، زنانو ته د حمل په جوړېدلو کې مسله راځي. دا هم د موټاپې سره تړلې خبره ده. په سړو کې فرټیلیټي پرابلمز، کوم چې سیکشوال پرابلمز دي، د مردانه طاقت دی د سړو، هغه د دې سره کمیدلی شي. دا د موټاپې سره تړلې خبرې دي. د دې نه علاوه ریسپایریټري پرابلمز، د ساه مسلې د انسان ته راتللی شي. دا ټولې د موټاپې سره تړلې خبرې دي. د دې نه علاوه ارترایټس، د زنګنانو د جوړونو دردونه چې دي کنه، ارترایټس ورته ویل کېږي. دا مسلې د انسان ته راتللی شي. او بیا د دې نه په 10م نمبر باندې بل اخیرنی چې دی سوشل پرابلمز. سوشل پرابلمز داسې مسلې دي چې په معاشره کې انسان ته بیا تکلیف دي. د کوم انسان چې وجود ډیر زیات غټي کنه، هغه ته په ناسته پاسته کې، هغه ته په ګرځېدلو کې، هغه ته په یو ځای ته په ختلو کې، کوزېدلو کې، دا ټولې مسلې هغه ته خامخا ورته مخې ته راځي. دا سوشل پرابلمز دي چې هغه د ژوند سره بیا دا مسلې هغه سره دا مخامخ شي. نو د موټاپې سره تړلې بلاشې مسلې دي. دا تاسو ته ما صرف یو 10 مسلې یادې کړلې. د دې نه علاوه نور هم بلاشې داسې مسلې دي چې کوم انسان ته موټاپه وشي، اوبیسټي وشي، نو هغه بیماریانو چانس هغه انسان ته سیوا شي. کوشش وکړئ چې ځان د موټاپې د اوبیسټي نه ځان بچ کړئ. خپل وجود سمارټ او فټ ساتئ.